دې په خاطر مې وویلې چې دغه دوه راڅملوي نو دا نورو ته به عبرت شي او ما خبره کړې ده په والله العظیم سر تېره سومه چې هر څه مې پکې ځي که مې دا دواړه درته مهار کونډه نه کړه میخ مې نه کړه بیا لاړې راته کوي. ملګرو خبر دارنګې دی جنرال موبین وایي چې آیا دا ولی الله دله خو په افغانستان کې نشته خو وایي د دې دلته کومه فیملی چې دا هغې ته به زه مسلې جوړوم. نو د دې خبرې به مونږ مزمت وکړو ځکه که تاسو خیال کړی وي یو انټرویو کې ولی الله ویل چې زما پلار ما سره په دې باندې خبرې نه کوي د کال نه چې هغه ما ته وایي چې ته دا غلطي خبرې کوې نو یو کال وشو چې زما سره پلار خبرې نه کوي. نو اوس آیا جنرال موبین ته دا نه دي په کار چې د هغو فیملی یا تنګه کړي یا د هغو کم مور او پلار ته څه تکلیف ورسوي ځکه کم غلطي چې دا یا څه ده نو د بل انسان ده او د هغه غلطي راایستل او بل انسان ته تکلیف ورکول دا نه دي کول پکار. دا په اسلام کې هم اجازت نشته او په نور مذهبونو کې هم دا اجازت نشته لکه کومه خبره چې جنرال موبین کړله. نو زیاتره خلک چې کم دی هغه په جنرال موبین باندې په دې هکله باندې تنقید کړی دی او ویلي دي چې جنرال موبین نه دا خبره هغه نه کول پکار او نه داسې کول پکار و. بله خبره که زه تاسو ته ویم د زیبا ګل د دې په هکله باندې چې کومې خبرې کړلې اوس په سوشل میډیا ډېرې زیات سټارټ دي وایرل دي او دا اوس هم جنرال موبین چې دی هغه راپاڅي او کم دا ټیک ټاک لایو راځي او د خلکو ته بیا هم وایي چې آیا قلار شئ او که قلار نه شوئ نو بیا ما تاسو زما له تاسو علاج راځي او زه به ستاسو سره په هغه ژبه کې بیا خبرې کوم. نو دغه کومه ویډیو چې وه دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله. بل ویډیو کې ملاوو. الله حافظ.